د فکر او ارواپوهنې ملګرو ته سلام. نن د فروید پر ژوند او ارواپوهنه غږیږو. فروید دغه هر څه ډاکټر، د اروايي طب متخصص، ساينسپوه او ارواپوه، خو هغه تر دې هر څه زیات و. هغه فیلسوف و. موږ دا شی د هغه په یو لیک کې چې په 1890 کې یو ملګري ته ولاړ ژوند کولی شي، خو اکثره وګړي په دې کې هوساوي چې له خپلو وهمونو او خرافاتو سره ژوند وکړي، نه له حقیقت سره. فروید ډېر ناروغان لیدلي چې د خپلو وهمونو د خوندي ساتلو لپاره بې دریغه مبارزه کوله او د دلیل او منطق د جذاب قدرت ځای به یې عقیدې ته ورکاوه. انسان د ځان په اړه د واقعیت د پوهېدو په مقابل کې مقاومت کوي. دغه بدبینانه نظر د هغه په یو کتاب کې په پوره توګه راغلی دی چې عنوان یې دی د یو وهم راتلونکی. البته دا نظر یې په اکثرو لیکنو کې لیدل کیږي. فروید د ټولنې نقاد هم و. د باور درلود چې دغه ټولنه چې انسان رامنځته کړې ده په زیاته پیمانه د انسان بې عقلي ښایي. نتیجه یې دا کیږي چې هر نوی نسل ځکه فاسدېږي چې په بې عقله ټولنه کې زیږېدلی دی. پر انسان د ټولنې او پر ټولنې د انسان اغیزه هغه خبیثه دایره ده چې یوازې د غښتلي روح خاوندان ځان ترې آزادولی شي. فروید باور درلود چې دغه حالت به د ماشومانو په ښوونه او روزنه کې د ارواپوهنې د اصولو په تطبیق کولو سره بهتره شي. د دې خبرې معنا دا وه چې میندې، پلرونه او معلمان باید د ارواپوهنې تعلیم حاصل کړي چې د حقیقت او استدلال اغیزناک استازي شي. فروید د دې چارې اهمیت او ارزښت دې حد ته نه کماوه، خو د بهتره وګړو او بهتره ټولنې د جوړولو لپاره له دې پرته بله لار نه پیژنده. فروید د ټولنې نقد په خپل کتاب ټولنه او د هغې ناخوښۍ کې وړاندې کړې ده. نو فروید څوک و؟ ډاکټري، د اروايي طب تخصص، ارواپوهنه، ارواشننه، فلسفه، نقد، دا ټول د هغه دندې او بوختیاوې وي. خو دغه دندې که جلا جلا یا سره یو ځای هم په پام کې ونیسو، بیا هم د دنیا لپاره د فروید اهمیت واقعي راونه ښایي. سره له دې چې د نابغه کلمه د ځینو کسانو د راپېژندلو لپاره بې له تشخیصه کارول شوې ده، خو بله داسې واحده کلمه نشته چې له فروید سره وښایي. هغه نابغه و. زما په فکر فروید د ټول تاریخ په ګوتشمیرو کسانو کې حساب دی چې جهانی فکر درلود. د شکسپیر، ګویټه او لیوناردو داوینچي په څیر فروید هم چې هر څه ته لاس وروړی هغه یې ځلولی دی. هغه خورا عاقل انسان و.